بیګا زما یو ډېر ښه دوست چې زما خیال کې راغی ډېر مې رایاد شو، خو هغه زما نه ډېر لرې و. خوب راله ښه هم راتلو، خو زه له کټه پاڅېدمه. تاله مې لرې کړه، ما ور د المارۍ بېرته کړو. ټول کاغذونه مې راوسپړ، د نمبر مې کته چې یوه خړه لفافه راله په لاس ورغله. زړه مې یو درز وکړو، بې سوچه شوم، په ځان پوی نه شوم. زه بې اختیاره شوم، خوله مې ورله وسپړلله. هغه چې ما د خپله ځانه و په زور هېر کړی، هغه ښایست، هغه تصویر مې پکې بیا ولیدو. دا د هغې مجبورې پیغلې لیونی تصویر و چې د زړه کور یې بې له منه په چا نه جوړېده. هغې زما سره یوه کوڅه کې ژوند کړی و. دواړه واړه یو ځای را لوی شو، خو یو ځای نه شولو. ساده باده وه، خو خوږه وه، د وفا چینه وه. هغې به وي ما کې د وینې په ځای مینه ګرځي. زه هم وړوکی وم، هغه به هم بهر ګرځېده. ټولو همزولو جنکو کې به هوسۍ ښکارېده. دې چې به کله جنکو سره چیندرو کوله، ملګرو ما به ترې ډبې د چیندرو وتښتوو. دا هم ښه روانه وه چې موږ به پاڼۍ کوله، دې به اکثر زموږ د خپو نه بېلوري تښتول. ماشومه مینه ورسره یو شانتې پیغله شوله. زه هم زلمی شوم او زما محبت هم زلمی شو. هغه په ستر شوه، د وخت پاڼه بدله شوله، خو کله کله به دیدن وشو، لیده به وشو. زموږ د کور نه د هغې د کور په غاړه لار وه. زما د تلو راتلو وختونه ورته ښه معلوم وي. ما ته اکثر به یې د خپلې دروازې نه کتل، چې څوک به نه و نو خبرې به یې هم کولې. د پیدایښت نفس یې نوم ورله غوټۍ ایښی و. دومره ښایسته وه چې هر چا به په سپوږمۍ بلله. زما د زړه د لیونتوب نه مې مور هم خبر وه. ما ته به وي خدای دې نوکر کړه چې دې کور اباد کړم، چې زموږ کور کې به زما د رشتې ذکر وشو. مور به مې وي زه به مې خپل زوی له سپوږمۍ راولم. خو د سپوږمۍ مشري رور کلي کې مړی وکړو. روغه کېدله، خو سورک یې سپوږمۍ غوښتله. چې دا غوښتنه څنګه زما په زړګي نه ځایېده، داسې سپوږمۍ هم برداشت ونه کړه، انکار یې وکړو. هغې وی دا کومه پښتو ده او دا کوم اسلام دی چې یوه لور دې په ډوله کې د دشمن کره ځي. مړی به رور وکړي او اور ته به بیا خور غورځوي. هغې وی دا رواج غلط دی، دا رواج ختم کړئ. خو مور او پلار یې ورته ډېر په دلاسه وویل ستا په شان ډېرو خویندو قربانۍ کړي دي. که ته انکار کوې نو ستا خوښه، خو سوچ پې وکړه، ستا په اقرار دې د مرګي د خولې نه رور راوځي. د سپوږمۍ سترګو کې د اوښکو سیلاب نه وچېدو. هغه په یو دوه کې حیرانه وه، هېڅ چل نه ورتله. یو خوا د مینې مقدس او رښتونې جذبه، بل خوا یې مخې ته یو شاړ شبړ دستور ولاړو. نه یې زما د محبت لکې د ځان ایستی شو، نه یې په خوله د دې رواج نه بغاوت کوی شو. د دې تصویر سره یو خط و بیا مې ولوستلو. ما چې لوسته هرې جملې ته مې بیا بیا وژړل. د دې تصویر په لیدو بیا تېر شوي وخت ته لاړم. بیا مې په هر زخم د مالګې باران وورېده. سپوږمۍ زما سره یوه کوڅه کې لویه شوله. خدای ما ته لومبنی او اخري خط و. په دغه خط کې د سلام د ګلدستې نه وروستو هره جمله، هره خبره د سلګو ډکه وه. هغې ویل زما خو دا بیخي په خیال کې نه و چې وخت به ستا تصویر زما د زړه نه وتروړوي. هغې ویل زما خو دا د زندګۍ ارمان و چې زه به خپله ځواني ستا په قدمونو شیندم. خو د تقدیر او د حالاتو قصه بل رنګې ده. زما د سترګو نه د مینې سپاره شو کوي. زما د کور خلک په ما هغه رواج قبلوي چې نه اسلام کې شته او نه یې زما ذهن مني. د رور دشمن له مسوره کې خپل بابا ورکوي. دا به زما نه برداشت نشي، ما نه زړه صبر کا. یو خو به بې له تا نه ژوند وي نو په دې به مرمه، یو به په بدو کې واده شمه نو خاورې به شم. چې د خپل خوږ لالا د لاسه به ژوندینې مرمه، د دې نه ښه ده چې ځان مړ کړم، خودکشي وکړمه. دا زما خط چې کله وګورې نو وایې سیزه، زما د مرګ نه پس پې خپل غمونه مه زیاتوه. ما چې د اوښکې اوښکې خط د سپوږمۍ ولوستلو، ما هم کاغذ و پین راواغسته، جواب مې لیکه. خو ما لا خط کې سلام هم پوره لیکلی نه و. په دې کې چغې شوې چې مړه شوه سپوږمۍ ځان پانسي که.